سوال: کوم سورت دی چې بسم الله نه لري؟ ځواب: سورت توبه. سوال: هغه کوم ځناور دی چې د اوسپنې میخ هم هضمولی شي؟ ځواب: مگرمچ. سوال: د انسان بدن هغه کومه برخه ده چې له ماشومتوبه تر بوډاتوبه پورې نه غټېږي؟ جواب: سترګې. سوال: هغه څه دي چې یو ځل یې وخوري نو بیا یې زړه نه غواړي خو بیا یې هم خوري؟ ځواب: دوکه. سوال: په کوم صورت کې 2 ځله بسم الله راغلی؟ ځواب: سورت النمل. سوال: د قرآن کریم زړه کوم یو صورت ته ویل کیږي؟ ځواب: سورت یاسین. سوال: د قرآن کریم تر ټولو لنډ او وړوکی سورت کوم یو ده؟ ځواب: سورت کوثر.